یا الله دا انوسي دې راکړې د خدای ډېر عمر او ژوند والا ورکړي او یا الله ته خو د پلار د نقش قدم نه وساتې. ای بچیا د شینا کور چېرته دی؟ په تندر یاسته کې کاغاجو په کپل مړی ژوندی نه کوي خالي ګرځي مړی ژوندی ته وکړم پتا مړی د خدای مسلمان یم نو خو د شینا په ښځې به دا جامې انځلې وې که نه د کومې پورې به دا خدمت ته کې دا چې زه قبر ته ښکته شم که نه زما دا سر بوزګار شي د هغې خو چې زوی شوي دي نو پریشات مریم نواز جوړه شوې ده. د خدای مسلمان خو دا خوند وله تا ورکړی دی دا ټول خوند وله تا ورکړی دی ریشه راباندې څه نه وې ما له مستو په سترګو کې چپونه راکې ما ورکړی دي که خاوند په سرخۍ جوړې ده کوه کیسه کې کوه خود پی کوم اوړه به تا غږې روټۍ به ته پخې ځای به ته جارو کړې جامې به تینځې مړی ځان دې شرمولي دي د دې داسې ښځو نه دي د دې داسې ښځو سترګې غټې دا کومې چې راتښتېدلي نه ته ماته صرف ده ووایه خلک د زامنو دپاره دا ودونه څه لپاره کوي ته ماته صرف ده ووایه د څه لپاره چې د دې لپاره یې کوي چې یاره د دې خواښې به خدمت وکړي د سکر به خدمت وکړي ځه بس دا خو خیر دا مړ دی ځه خلک ښځې د دې لپاره زامنو ډکوي خبره د سي د هغه اوسنۍ ښځې نه دي دا خواښیانې نه دي دا به ټول عمر شرمېږي په دې کور کې زه په دې زړو اډو کې لګیم که نه دقه په کوټه کې ناسته ده که نه دقه لیلې یې راوړې دي او د هغې نه تاویږي که زما زوی دي نو هغه هم چې راننوځي نو زما نوم یې په خوله ني او د زوی نوم یې په خولي سبیران سره کار له بوزم کار له دا داسې نه چې ځای ګټم او هغې خوري کار یې د زوی پلار شو اوس هم پکې عقل نشته دی کاران کې نه لنډې د خټو نه دی هغه د کارونو عادت نه دی هغه د مالو پټې د ګورو چې پولیس کې نه به ولکه له 50 روپۍ څوک شته او راځه ډاکټر راځه څوک راځه دوی السلام علیکم ترور وعلیکم ماشاءالله وعلیکم السلام راځه دا سړی څوک دی راځه دا مې ورور دی که نه شی دی چې ویته د مخ د پټولو کوشش مه کوه ویته د مخ د پټولو کوشش مه کوه زه به سترګې پټوم چې ته راځې یو ساعت هلته ولاړم لکه تم د چنچوڼو غوندې خوله ورکړې وه چغېدی دا دې خور سره کله ناکله زه ګپ ته کوم زه خو میاشت پس جي کور ته راځم زه پی ټي وي کې نوکر یم جي تاسو څنګه راغلی جي په ټي وي کې ستا په شان کسان اخلي دا چې سیډ کرکټر یې نو هغې کې اکثر راولي چېرته د پنچري په دوکان کې ناست پکېږه ما فرض مر به ورسره ګرځئ خوري شا ودرېږه مزیدار کپړې کوچې په حقه دا جګول ویل ده که نه دا مې درته یادو ده که نه نو ولې زه یې نه پېژنم زما په سترګو کې دانې خو نه که نه نو ما ترور پای سره د ځینه دلته منګه کیني دلته من کینو او کدو کیني ته لاړ شه داسې چنچور راباله او کیک په راباندې پېښ نه یو څو پیسونه به سره چرګ راوالم د خدای مسلمانې ګوره مېلمه چې راشي که نه او د قدر عزت مېلمه او چرګ پکې وي ګوره بیا ګوره مزه نه کوي که نه ته خو دا جګول ته ولیکم چې چا سره مې روز مو چرګونه وخوړل صحیح ده ترور په ټول عمر کې د چرګ پیس خوړلی دی یې لورې دا راته ووایه چې کلینیک دې څنګه روان دی شکر دی ترورې بس لاړ شم 4 بجې ځم او ماښام راځم دا حاجي مې راولېږلم ویې لاړه شه پوښتنه یې وکړه الله دې ډېره خوشحاله که والله دې قدرمنده که الله دې له ژوند درکړي دا راته ویې ماشوم څنګه دی ښه دی یا جنۍ دې خوا راشه جنۍ له مې اواز ورکړه خدای دې سرکوري که تا دا خو مټیان چا راوړي دي درو د سر مجباني اوله پخیر تاسو کوم مورې دا ډاکټر ستا زوی په لاس کې نه مورې والله را دې پکې دا داسې څه کوې په تنده راخته شي خدای دې ځان له سرکوري که تا که د ښځه ذات نه شي راتلی ولې لاس خپلو مال الله پاک د دې په لاس وزیرا کړی دی مړ کماقل خو نه یم پراته یم په نکاح شوې ښځه خو نه یم چې د لاسه مې نیسي خیر د مړی خو مې ساسې مینه وکړله څنګه یې زه یم ستا غوندې نه یم پلار دې څنګه دی ټول لیوني یو ځای ته راټول شوي مړی خیر دی که نه دا څنګه راغلی ده مورې څنګه راغلې نو مبارکۍ له راغلې ده والله دې وبخه الله دې تاله مې یو غټ زوی درکړي په والله تنده راخته شي ما تر اوسه به واده نه دی کړی وبکې که نه خیر دی که نه خیر دی ښه هغه ښځه دې څه شوه ښځه مېلته ده که نه مورې هغه ناجوړه ده مړی دې سهار چا کې مخه یې والله دې نظره به شي داسې سپینه سپوږمۍ خو دې کړې چې نظره به شي هغې کې د نظر څه شي سم سنډالې خیر د ترو باجي انټي ګیره انټي به دې موري انټي دې مزواړه ماشومه یم تر اوسه ډبې چپ که السلام علیکم خور څنګه یې ښه دا زما ښځه د ډاکټرې صاحب والله ته پکې ما دې
زمانه دا ما خراب دي قسمت یې خراب دی ټیک ټاک بیا به نه راتښتېږي ما پسې که نه دې ته ستا دا پاسه د ځینه خورې نه مړ خیر دی زما د ښځې په ځای لکه یو شانتي یو والله تباکه ته به زه ستا د سر په پورې کور کا یم. دې سر پورې کا پردې جنه پورې پکېږه ما رښتیا خبره ده چې دې لیبانیان سره ته جوړېږي زما سره ته جوړېږم خو چې قسمت کې مې لګل شوي څه وکړمه ته پکېږه ما تا بله نازو وې دا مټیزه پسې راغلې تا دې کې سلدلي چې دې پسې مټیزه راغلې دوی خوله دې ماته شته زه مټي زه نه زه راتښتولی یم په خوخه کړې ده ته داسې چرې په وخت کې دکې باندې د خوښې څه دي خزا څه بس کې څه به خوري که هر څه یو پیاله کاوه را باندې بس که په سر مې ډېر شو تاسو لیبانیانو کر راغلې اخوي لا سودا کوم ځای کېږم چې کېره کنه ما په سر کې دی زه سبا خور څه به سبا ده ټولې خبره کومه دا څه چولي لرې که دا یې لوري تا د ما په دې خوله برګې دي تا مې ډېرې مجبورې نه اچولې دي څه وایي ماکس لرې که ما د مور خوله کاږه داسې خوله یې کږه نه ده کورونا وایرس نیولې نه ډېر خولې کاږه ده پاکه پروردګار ډاکټر صاحب زما ښځه دې ولیده خور سودا کې څنګه کې خور ولا شي په هکا دا ټول په کې راځه کنه خبره ده ته کوم به ډاکټر صاحب چپکا دا رپورټ ته ډېر راوړي ګوره دا غلم دی دا والله ګوره دا قبول نه کړي ښه دواړه یو شان دي څنګه یې مه یاسې جای دواړه یو رقم یې خیر دی مړې وای دا بس نه راشه د دې خبرې نه سم لاوړ جوړ کې راشه کېنه مې ته یادونه یو کنه دا والله دا خو شکر زمان فقط ترور ستا بټې اعصاب بیماري دې ورسره پیدا کړې بوزه کنه کمې ته بوزه کنه ګرمي ده کنه مو شام ته ناشته دې مړ ولي تکین خبرې مې نه ګډې وډې کې دماغ بیماري ماته وګوره مسلمان دا مې یادونه سما سم صفات او سم تعریف یو کومرګری ہے چې تا نه ما خام د زور لوټر نه کوم سړی باندې ښه والله کو دي صفاتو بچینو چې ما سره ګرځنو مزي خو بکې کنه کم دي ما خو مزي او دا بل و د خیال نو ماله لري شپ غلا دې را باندې څو خوړل سړی او زه وته یم چې بل دې دغه شان چل کړی او چې د صفات لایق نو زه به دي یې لکه چې د بل څه سوال مې کړو نو الله به قبول کړو د خدای مسلمان سوچونه مې کولو او خو سره مې خبرې کوو داسې مې ډډه والې وه एकदम आवाज وکړي کور کې څوک شته مې زیم کنه دا زما د زوی د برکت دا کومه زوی نه راوړې دا نه راتله الګا دا خبره خو دې مانه ما یو کار بندي ما مو سره ته هسپتال کې متدسخت موثق وکړي او زما د کل خو دې خو دې کلی مرګ والله خولي دي د پیریانو لیکلي بس چې سړي ودی ته خور ګدار خو څه پکار دي سم نه دی پکار په دې خپل لګ برغول کېده پر دې جینې لا مور زه خو به خوښ شوی خو به نه مزه ولینا مړه سي تاسو مړه وای دا څه درشتو دفتر خو نه دی چې ته خوښ شوی دا هم مبارکه نه راغلی ده ایمان وای سینه خوري دا وګوره تاسو نه جوړیږي ما ته جوړیږي بس دې کنه نو نه هسې لکه خبره دې دا یو سانډا دې نه هی په خیر هسې مړی کوم نو هسې ولې دې کوم ولې دا چې بیا سبا دا په غلا کې ګیر شي بیا مو څه کېده نه زما په جوړ یو زور په مل ورکه زور په ولا خیر دی ورکه کنه بړم بيزل لا کنه نو پړون ډیزل رااله پړون ډیزل بدا دوک کېږي کما یو زور په خاصه زه به دا کوم والله کې دا زمړ لګي اېسینه خزه دې مړه راشه کو یو روپۍ د ورکړه خبرې هغه د ماشوم سره 500 روپۍ پرتی راواله دي یا څه چلې بلې نه راغلی دا قصه خلک خاندي یو زور په مال ما خام پر کار راکا اے موري من منې لبر اے موري تاسو دلته ناس دي زه به جنې سره کېږم یو غږ اے زینې لري ځان دې سمولې تاسو دې بل د وجه ماته کوټې ته بوتله پرې دې په دې ماما دې لګره هم وکړه پېښې د باندې الله رحم نه کوي نو زه به چې شي ماما دې ځان له سټکوري کاروان رنگ ورس تر ورس سوځي ته اوس خور شابه کنه خپل شي شابه او سو ته کیدا او کوپی ولا بسکټ مې ضروري شابه سره او د خو د پاره خدای شي څونه ني پېښې ای خدای مرنګ رکم فرید پاره والله ته ځکه نه ته کوم ټول عمر په وګورو خو قران نه وې هیڅ نه تاسو کې نه دا څنګه چې خو خسته مخکله ده کنه وای یا په والله ستا مانه ته خو دې ما ما خام پر مال یو زوب پیرا کا ما خام بدل ټول سو درک ته ما خام لمړه نه کوي ته به ما شینانو خیر ده کنه نو زما خزه ده زما د خزه نه ما د کړکې نه خیال دې به توړې روړې تر پاسه کمرې کې تعلق کوم را پاسه مخکې وګوره خزه به دې سي ځکه
څوک کومه یا جامو غزول ماشین پروت دی او غزول پکې زم چې کباړي باندې خرڅ کوم یو زول بیا ولا ورکم ته شاله نشي زمين د کوره خوري لکه راشه بیا دی خو زما غسه پیسې شوي قسم دې خو راوستي ځان د څټ پورې کا لک په دې خپل باندې دا چې دا لاس کې نو که سبا رښتې له ورشم او دلته دا آلاتي ني نو ته څه وایې چې دی وخو نو خو ستا د زوی د راسه ټول کار خراب دی کنه شنه نه دې راوسته نه دا څه زما کار تازه کنه نه مړه چې دا جنې نیتې ونه پوتله مګر کنه دې څه ستاسو کار نو بس زه خو تاسې کور کې وړم راوړم چې زه وایي چې سړي خو ورکشته که نه مړ خزه ګول زازم د بازار ګورم صحیح ګوره ګول زرو کو ګوره کوم ورنه کې ها ته بیغمه اوسه خپل یې وګټه نو دی ورکه زما د زوی ګټې ته ناست دی پرېږده چې پرې ماما دې الله رحم وکړي چې سرم تیزګار شي مور خو د زمانه وکړه ته به وینې د دې جنې خو الله دا خو زه اوس لګم که نه ګینې تې ما سه یو ځای وله نو دا به ټول عمر د برنډې سیکلي ځان له به ولاړي نو خامخا نو بس دا د پردو ښځو څوکیداره دی خوا راشه مړې ما مور مې هسې ګپ لګوه راشه نه درځم ګوره ځه کور ته نشته او نشته غواړي دیم تباو برباد که تباو برباد چې جنې را طرف کوټې نه ګوري مړه نو تا به ملته کینولو زه د لار سره ورله د کینوله مخامخ خپه کېږئ ما نه یو لوپټله شي کته کوې نو د عجیبې د الله تبار دي چې ستاسو کره رالېږلم خو مېلمه پوښتنه یې وکړه خپله خو ګرځي د بوډاګانو سره په حجرو دیرو کې خپه کېږم خورې زما ډېر پیشو شو او تره به مې پټه مې ده خو یو ملت هم نهته راځه کېنه مړې خیر داسې خبره نه ده راځه کېنه د دې کور نه چې د سپو کاړه جوړه شوې ده چغې سوري دي ته کښېنه زه دا دوپټه راغوم زما معذور ته کار پرېږدم ته څنګه یې مړې دا خبرې پرېږده ښې شکر ته خپله ښې زوی دې څنګه دی زوی مې ښه دی خو بسو زوی یې ښه دی تللی دی غزاله شپه ورځ دي زه ښه شانتې لګیانې دي الله دې داسې کور نه ساته دا د سیمې خبرې دي شابه ټول دې لام دو الله خپه کېږم اوبه دې ټولې ما ته راوشیندلې خیر دې دورې خفه نه شي مازده مې کار نه کوي په دې کور کې زما مزغو کار پرېښوده ترورې خپه کېږم انسان چې بوډا شي نو دماغ یې کمزوري کېږي یلوري ګزاره مې کوله خو چې دا جنې زما کور ته راله که نه پوه شوې ناسې د جمې سورې رانه جوړ شوي دي ودرېدل که نه زه هسې بدنام یم تاسو انګوریانې نه ښه کېږي خاص د خور دا خبرې ته راځه چل د چي وڅښو راځه دا ورشه دا چای له ور ورشه یعنې دا ته زما په دې رحم وکړي چې دا جنې وله په سره جوړه کې رابلم او زما د انګور نه ده چې دا داسې وتلوم او ویې سوځوم ورته ته به د دې عزت وګورې خو چې دا زما کور ته راشي پوه شوې که نه دا خو به رابلم انشاءالله خیر دی هغه زوی زما شوی دی ورې دې خو بأسه دا نزدې پرېږده ماما دې نن درېیمه ورځ ده چې ډېر راوستې دی او د هغې پیسې دي په دې باندې راوستې وي زه مې خور ته ښیم چې خوښې شي پیسې به تا له درکړي نه مړه ما خو له نغدې ورکړي دي والله بس بس هغې خو په دې باندې راوستې دی دا اوس دا اوس وګوره دا نوې نارواخه والله چې د خیر ته یې کېنولم خیر ته اریان دې ته مستنې سبا راله دا زوی خرڅ کړي دغه هغه دی په دې باندې ما نه راوستې 50 روپۍ مې ورته ویلي زه به خور ته ښیم چې د درېیمه ورځ بیا راوستې بس ټیک ده ته ورشه ده کوچی راساسکي خو ټیک ده کنس کې زه اوس ورته وایم ښه ورته وایم خبره ده کومه ډاکټر صاحب ځان مې ډېر په مصیبت راویستو زما دا ماما نه دی والله د طبیعت ډېر شنه باغونه ښودلي ډېر زیات خو هلته په اشنغرۍ کې کله کیلې خرڅوي کله جګونه وایي کله سپېرني لوګی کوي والله موږ یم په دین او اسلام پوهېږو نه خو که چېرته یم رشته در ولېږله ګوره چې ډایرکټ ورته دا چل وکړي چې دا چل دې وکړو غرق ورته بدتمیزه نه به ستا سره کاشته او نه د ستا ماما سره زما نه د رشتو سره ته خو لیونی نه ناسې خیر خبره مې درته کوله دوکه نه شي ګوره سر په تندي باندې به چې کومه دی ګډه وډه روانه دوکه دې تا مخوره او دوکه دې ماما مخوره خبره درته کومه خیر دی که لکه مطلب ده چې ښه شانتې رشته در سره درته میلاو شول او واده دې کوو که نه نو داسې کس وګوره لکه مطلب ستا خواته به یو کس ولاړي خامخا به درته ولاړي ته خو لیونی ما د اسلام آباد او د امریکا نه رشتې راځي خو ما ورته انکار کړی ښه دې کړي دي که نه ستا به ما ته لکه مطلب یې راځي چا ورنولو ښه هېته لکه دې خوا شه زه به پسې ورشم
سلی بنیان دي خبره باندې دی پوهه کوم ځای به ځي که نه لکه خو دغه سړي خیر دی ښځې مې یو زوی مې که نه ای دې مړې څه مسله نشته تا به هم ساتي هغه به هم ساتي پتنګ درخته شي نه مې رشته دار او نه مې صحیح څوک به مو ګوري بدنامه به شم در سره الله مکه بس پورپوریا کتا زمانه دا وکړله وای پروردګار یا الله دا انوسي در راکړي د خدای ډېر عمر او ژوند والا ورکړي او یا الله تی خو د پلار د نقش قدم نو ساتي ځکه چې هغه خو ښځې واغېسته او مور یې غورځوله جاړه ما جاړه یا جنې زوی سره د هغه څه چلو کو وای ماشوم مې په ژړا کو خدای دې تباکه ما سره څه چلو کو او دا شو ول بچي ولې دا ولې ولې یار ولو یا د ما ته پته ده لری شه راکه دې خوا او بچو راکه دا ولې وای نه وای جاړه ما جاړه مینی تا دنه څه کولو دنه ما کار کولو کار دې کولو دی بابا له دې راځه کنه دا په جړا شو په جړا نه شو خو دې خبر چې ستې ورته کل پیخي د کوم کار دې پیو لګولا چپ جما بچو نه راشي مینی راشي نه بچي چا تا سره نه چپ کیږي راځه ما بچي خوب بچي مې دی او افی ډېر ختم شوه دې استعمال کړه پیدا دی دا میک اپ نه چې زیاتې شي کله به کله به ډېر وړي جا اوکې شوه دی ښا او ولا تیار خبر شه جا اول جما بچي هغه تل پلار کړي لاندې څخه ابي غیرت تا جا چپ جا نه